ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ډېر عجیب حدیث ته وګورئ کېدی اذا كان اول ليله من شهر رمضان کله چې اولنی شپه اولنی د رمضان د میاشتې یعنی سبا اولنی ورځ ده نن څه ده اولنی شپه ده صفدت الشياطين نو شیطانان وتړلی شي په زنځیرونو کې ومردت الجن او چې کوم پکې د حد نه اوړي او کوم مشران دي هغه وتړلی شي وغلقت ابواب النار او د جهنم دروازې بندې کړی شي فلم يفتح منها باب نو بیا یو دروازه هم د هغې نه کولاوي وفتحت ابواب الجنه او د جنت د دروازې ټولې کولاو کړی شي فلم يغلق منها باب نو بیا د هغې یو دروازه هم نه بندېږي د دومره اوچته میاشت د حدیث یو ترمذي او ابن ماجه راوړی په نورو کتابونو کې مشتي چې کله د رمضان د میاشت شروع شي نو څه کار وشي شیطانان وتړلی شي په دې کې د فایدې لپاره دا خبره کوم یو کس ته د اشکال چې تاسو دا وایئ چې حدیث کې دي چې شیطانان وتړلی شي نو بیا هم خلک ګناهونه کوي ولې اولنی جواب دا دی چې دې کې مراد دا نه چې ټول شیطانان وتړلی شي بلکې دلته مراد دی ومردت الجن یعنی کوم چې مشران شیطانان دي هغه وتړلی شي نو کشران څه دي ګرځي راګرځي یو جواب دی دویم جواب دا دی سبحان الله بعض خلک په دې ګناهونو کې دومره عادت شي که شیطان نه وي نو بیا دی ګناه کوي شیطان ته بیا ضرورت شته ځکه چې نن سبا خو د شیطانان ډېر په ارام دي هېڅ ضرورت نشته دا موبایل ما سره په جیب کې پروت دی که نه په دې کې زه هر څه کتی شم شیطان ته ضرورت شته نشته نو شیطان ښه په ارام دی خپلو کشرانو ته به غلي کښېني او دوی به خپله کوي که نه نو دی اوس هغه 11 میاشتې ګناهونه کړي دي بیا په دې میاشت کې هم کوي نو بیا به موږ پسې راشي وي رسول صاحب خو چې شیطانان وتړلی شي زه خو بیا هم ګناهونه کوم نو تا وتړو شي او دې تړل پکار دي شیطانان خو وتړلی شي خو دې په دې ګناهونو کې دومره عادت شوی دی چې اوس هم ګناهونه کوي دا د عادت دی دویم جواب شو دریم جواب یې دا دی چې دا شیطانان خو وتړلی شي کوم شیطانان پیریان او دا کم شیطانان پاتې دي انسانان نو دوی سره به څه کوي اوس ته ناستې په روژه کې او وایي چې هر مازدیګر کې به قرآن ووایم په جومات کې به ناست نو هغه یو دلته راغی ویې راشي چکر به ووځي بازار پورې به وځو روژه به هم لنډه کړو مازدیګر به لنډ شي او بازار کې به وګرځو ریټونه به هم معلوم کړو ګپ شپ په خپل به لګوو ته داسې دغه سپینه ټوپۍ ده چې یو جومات کې پروت دی اوس د دې شیطان سره څه وکړو دا شیطان دی که نه من الجنة والناس شیطانان په انسانانو کې هم دي په پیریانو کې هم دي او دې شیطان خو نه یې تړلی شوی که نه دی خو ازاد ګرځي نه دې ته خراب کړي مخکې حدیث کې اوس د الفاظ راځي دا د فایدې لپاره یاد ساتئ رسول الله صلی الله او دا اواز وایي کېږي په دې میاشت کې چې کله شروع شي یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر د خیر غوښتونکیه راځه کوه خیر باندې عمل کوه خیر ډېر که دا اوازونه به کېږي او د شر اراده لرونکیه که د شر اراده دي نو چې شر ونه کړي خپل لاسونه ونیسه خپل ځان کنټرول کړي که دا به دې میاشت کې دا اوازونه کېږي راځي د نیکۍ طرف ته راځي د نیکۍ طرف ته ځان ساتئ د څه نه